د پښلمي غوره وظیفه دا موقع ضایع نه کړي. آیا تاسو کله داسې احساس کړی چې ستونزې مو ختمیږي نه؟ آیا غواړئ چې ستاسو دعا قبوله شي او بخت مو روښانه شي؟ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده، ځکه زه درته د پښلمي یوه داسې قوي وظیفه درښایم چې ستاسو ټول مشکلات ختمولی شي. دا داسې یو وخت دی چې ستاسو ته روحاني سکون درکوي. پښلمی یا سهار وختي هغه وخت دی چې د اسمان دروازې خلاصېږي، د رحمت باران د الله جل جلاله له طرف نه کیږي. دا هغه وخت دی چې الله جل جلاله فرمایي وایي آیا څوک شته چې دعا وکړي زه دعا قبوله کړم؟ آیا څوک شته چې استغفار وکړي زه بخښنه ورته وکړم؟ نو که تاسو غواړئ چې ستاسو دعا قبوله شي دا وظیفه باید حتما وکړئ. یوه وظیفه چې ستاسو ژوند بدلولی شي. دا وظیفه څوک کولی شي. که تاسو په مشکلات کې یاست، که تاسو غواړئ بخت مو روښانه شي، که تاسو غواړئ چې الله جل جلاله تاسو ته خاص خپل رحمت وکړي، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. که تاسو دا ویډیو تر پایه ونه ګورئ شاید د وظیفې ځینې مهم ټکي درنه پاتې شي. زه تاسو ته د دې وظیفې ټولې ګټې بیانوم، د خلکو تجربې او د دعاګانو د قبلېدو نښې درته ښایم. دا موقع مه ضایع کوئ. ویډیو تر پایه وګورئ، عمل پرې وکړئ. د ټولو نه مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارکه او نه هېرېدونکې تحفه درته وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. الله خوشحالي نصیب که. خدای مو له هر هم او درد مشکلات څخه وساته. عزتمندو، پښلمی یا سهار وختي د هغه وخت دی چې دا اسمان دروازې د الله تعالی د طرف نه په خپلو بندګانو باندې رحمت نازلیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ستاسو رب د ځمکې اسمان ته د پښلمي په وخت کې، یعنی د کوم ټایم چې د تهجد د وخت دی، په دې ټایم کې الله تعالی اول اسمان ته راکوزیږي او فرمایي چې آیا څوک شته چې له ما څخه وغواړي او زه یې ورکړم؟ آیا څوک شته چې دعا وکړي زه دعا قبوله کړم؟ آیا څوک شته چې استغفار وکړي زه بخښنه ورته وکړم؟ نو الله تعالی دا اواز کوي، نو چې څوک یې وغواړي. دا ډیر یو مبارک وخت ده او په دغه ټایم کې د هیڅ کوم بنده دعا نه رد کیږي، حتما به یې دعا قبلیږي. نو عزتمندو ډیر یو بهترینه وخت دی. نو د دغې وظیفې طریقه داسې دی چې سړی دې د پښلمي پر وخت کې اودس وکړي، 2 رکعته نفل لمونځ دې وکړي، وروسته له لمانځه څخه دې 100 ځله دا مبارک نوم تکرار کړي، یا رحمان یا رحیم. بیا الله جل جلاله ته د زړه له تله دعا وکړي، ان شاء الله ټولې دعاوې به قبول شي. نو د دې ذکر په اول سر کې د حمد 3 ځلې درود شریف ووایي او په اخر کې د حمد 3 درود شریف ووایي، او چې د کوم حاجت لپاره د دعا غواړي هماغه دعا دې وکړي، ان شاء الله دعا به قبلیږي. دغه ویډیو د ثواب په خاطر در سره نشر کړئ ترڅو ما ته یې په ریکارډ کولو او تاسو ته یې په نشر کولو باندې الله جل جلاله اجر نصیب وګرځوي.